سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله په درې اړخیزه سیالۍ کې یو ځل بیا د ساوث افریقا پر وړاندې د سترې ماتې سره مخ شوله. د ساوث افریقا 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په دغه لوبه کې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پریکړه وکړله. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې بیا ډېره خرابه ناکامه توپوهنه وکړله. د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 45 اوورونو کې 119 منډې جوړې کړلې. د 140 منډو هدف په تعقیب کې د ساوث افریقا لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله. د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 25 اووره کې یاد هدف ترلاسه کړي. افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې ته په 5 وکټو ستره ماتې ورکړه. د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په دغه درې اړخیزه سیالۍ کې ډېرې خرابه ناکامه لوبې وکړلې چې صرف یوه لوبه د ساوث افریقا لوبډلې څخه وګټله. دوې لوبې د هندوستان څخه وبایلله، یوه لوبه د ساوث افریقا څخه وبایلله. په دغه سیریز کې د افغانستان نور سفر پای ته ورسېدی. د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به په روانه میاشت ساوث افریقا کې د 19 کلونو نړیوال جنګ کې برخه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ پر دغه لوبغاړو باندې باید ډېر فکر وکړي چې نړیوال جام ته یو صحیح لوبډله انتخاب کړي. که دغسې لوبډله انتخاب کړي لکه دا اوس په درې اړخیزه سیریز کې چې لوبې وکړلې، نو د افغانستان لوبډله به په شرمونو باندې وشرموي او د ډېرو ضعیفو لوبډلو څخه به سترې ماتې وخوري. په دغه درې اړخیزه سیریز کې د محمد نبي ساخیل زوی ثاني ساخیل هم ولوبېدی، د راشد خان وراره هم ولوبېدی، د نورعلي زدران وراره هم ولوبېدی چې مکمله ناکامه شوله. د دوی پر ځای چې نورو ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړی و، نو ډېره ښه پیله به یې درلودلی. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی، نو حتما موږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.